یو فریاد وکړو یوه د کربلا ډېره ستړې حسینه متمیان حسین دا هغه ځای دی کله مولا حسین د سترګو نظیر علي اکبر دلته کوز شولو مولا حسین دغې ځمکې کې په څپېلو علي اکبر پسې سار و نظیر یې نه لګېدو و د ما اکبر زویه چې ته لوېدلی اکبر زویه بابا در پسې سار دی یو غږ راته وکړه ایله ایله علي اکبر و د ما اکبر خپل راشي زویه سترګو نظیر مکار ویلی دی که غږ راته ولکي بابا به در پسې سار وي در بدر کله مولا حسین د اکبر جنازې ته راغلو کله یوه طرف ورځه څملي خاور باندې کله بل طرف ورځه څملي و د ما اکبر زویا دا محمد نه کېږي و د ما اکبر زویا که ته اوس یار د وي ما ته ویه خیالمان اکبر د تور دی ای بابا دغه وصیت مه دی وارنجوره خور مه مدینې کې پرېښلي دی کاشکې یو وارې مه ګرانه خور لیدلې وه حسین څه وکړل د لاس پنجه یې ورته ونیوله امامو و د ما اکبر زویه د ما لاس پنجې کې وکسه خور حسین لاس پنجه اکبر ته ونیولله مرسلګی د خو صغرا وکسه پخپله اکبر وینو ډاکې سترګې ورنه بند کې اخوا که زړه باندې کېښلله منګوله و بابا اکبر مړوی ما صغرا لیدلې ما وای اکبر مړوی ما صغرا لیدلې ما وای لیارې سار کې لوسته د سلای ویله ورته ویل یارې ما سدي اکبر ته او ورته ویل یارې ما سدي اکبر ته شوطان د اکبر نه رسېدي کله اکبر د کربلا خورونه زیر کړو شاه اکبر د کربلا خورونه زیر کړو یا څره دله مار سې ډېره شوړېدله بابا وشوه لاس پنجه اکبر نه بند کا هی خور بیلدون خو مسینا وسیدوله سیده رفات چا خلوص ذکر وکو تبی بسوینا ابراهیم قصدلا یا حسین